مونږه وی چې کنټرول پینل څه شی دی او د کنټرول پینل چې کوم دی دا غي څه مطلب دی کنټرول پینل څه ته ویل کیږي د کنټرول پینل هر یو کمانډ ته مونږ سوایو دا وګوره یو څو خبرې مونږ تشریح کړې دا غي باره کې تاسو له ما ټول معلومات درکړل اوس راځم زه نن د کنټرول پینل لومبي لیکچر تر راځم چې موږ سره د فولډر آپشنز د کنټرول پینل لومبي برخه ته چې کوم موږ شروع کوو هغه فولډر آپشنز دي یا وته اپلیټ ویل کیږي څنګه نشل شو ها نو دا ته مونږه اپلیټ وته وای دیر از کال اپلیټ نو زرازم دې څنګه وګوره د کنټرول پینل تر اعظم رائټ کلیک کوم په دې کویک ایکسس مینیو باندې یعنی کویک ایکسس مینیو تر اعظم او په دې کنټرول پینل کې لومبه نمبر چې کوم کمانډ د ټول نه زیات مهم دی نو هغه فرست اف ال فولډر آپشنز دي یا فولډر آپشن دې نه تاسو راولې چې زموږ فولډر سره واسطه ډیره زیاته ده نو موږ ځکه لومبه د فولډر آپشنز دا تشریح کوم دته یا کدی ځکه نه وینو تاسو وګوره د دیس پی سی تراشه او په دې دیس پی سی باندې ډبل کلیک کا او په ویو ټیب کې وګوره تاسو ښکاری کنا د آپشنز باندې کلیک کا نو دې لارې نم تاسو فولډر آپشن یو په یو راوستئ شي او یا چې کوم دی وګوره ک تاسو د کنټرول پینل تراشه دیس پی سی ته نو ګوره په دې کنټرول پینل کې وګوره دلته تاسو سره کچره د کیبورډ نه الټ 19 الټ چې کلم الټ 19 الټ وخه تاسو نو چې کلم د ټولز تراشه نو دې لارې هم تاسو فولډر آپشنز یو په یو چې کوم دی هغه راوستئ شي نو د فولډر آپشن د راوستو مختلفې طریقې دي یا خو تاسو وګورئ کنټرول پینل تراشه کویک ایکسس مینیو تراشه د کنټرول پینل باندې کلیک کا او دې څنګه وګورئ تاسو د فولډر آپشن باندې کلیک کا او یا تاسو وګورئ الټ د کیبورډ نو نیسه الټ وخه نو وګورئ تاسو د مینیوز درکې یعنی فایل مینیو ایډیټ مینیو ټولز نو په ټولز تراشه او په دې کې تاسو سره فولډر آپشن دی او یا تاسو دغه دیس پی سی د لارې نه وګورئ دیس پی سی تراشه او په دیس پی سی کې وګورئ که تاسو د خیرخکاری د ویو تراشه او په دې ویو کې وګورئ تاسو سره د کونج کې د آپشنز خاري کړه په دې کلیک او دې ځنه تاسو راوستئ شي دا فولډر آپشن دومره حساس دي یاد ساتئ کله چې تاسو وینډوز 8 انسټال کې نو دا فولډر اپ کو وایرس تاسو کمپیوټر ته لګیدل نو سو کمانډز دا غي نمونه الډی ما تاسو ته لیکلم دي چې هغه وایرس اتوماتیکلی تاسو له ختم کی بیا تاسو را کار نه کوي هغه یو سو سنسټیو حساس کمانډز دي ډیر زیات حساس پدې دي چې لا وایرس تاسو کمپیوټر ته نه لګیدلې چې خود به خود دا کمانډز بس ختم شي مو سره ا کمانډز کم دي یو رن کمانډ دی یو مو سره رن کمانډ دی یو ټاسک مینیجر دی او بل چې کم دی دغه سه دا فولډر آپشنز دي او دغه سه دا یوزر اکاونټس دي دا ډیر صحیح چټکې تیزه سره بیا موږ ته کار نه کوي او نه په موږ صحیح توګه باندې کار کولی شو نو یاد ساتئ سبا د نسوک تاسو کولی شي کچره دا فولډر آپشنز تا وایرس اوخې د کم ځای نه سیټ کړي نو مکه gpedit.msc کمانډ دی موږ سره یاد ساتئ اوس خو زما فولډر آپشن ټیک دی ا فولډر آپشن یاد ساتئ doesn't work or blocked by or disabled by viruses کچرته هغه disable کړی وي disabled by viruses کچرته دا فولډر آپشن دا وایرس غیر فعال کړي او یا چې کوم دې کار نه کوي نو زه تاسو دا سټیپس تر کومه دا به تاسو په خپل کمپیوټر باندې خامخا کاروئ سبا ته یو څه وګوره زما فولډر آپشن کار نه کوي دا ولی کار نه کوي موږ دا څه نشو کولای چې په هغه کمپیوټر کې موږ انسټالیشن وکړو نه انسټالیشن ضرورت نشته تاسو ته بس ډیر په اسانه سره تاسو کولای شئ چې د لارې نه دا فولډر آپشنز چې کوم دی خپل عادي حالت راولې څنګه به راولې زبا دا څه کار وکم چې په دې کویک ایکسس مینیو ته براشم او ګل دې څنګه په دې رن کمانډ باندې وکلیک کوم دا رن کمانډ کلیک کولو نه پس چې کوم دی وګورئ تاسو اومغه gpedit.msc بولی کې تاسو ما بار ویلې دي چې کلم په وینډوز 8 کې یو کمانډ خرابي کی کنه دا غي علاج همیشه لپاره په دې gpedit.msc کې پروت دی چې کلم تاسو دی gpedit.msc دا بدرسته بیا تاسو ته ډیټیل سره وایم او چونکه رو تاسو خبرو ما چې دا کمانډ څنګه وایرس یې ختمي او څنګه به تاسو عادي حالت ته راولې وي نو دا د gpedit.msc د لارې نه مونږه وایرس یې وخلی شي او بیا مونږ واپس خپل عادي حالت ته راوستي شو نو gpedit.msc به تاسو رن کې ولیکئ دا غنه پس پدا اوکے کې تاسو چې کلم تاسو اوکے کې وګورئ را به تاسو په دې یوزر کنفیګوریشن کې ایڈمنسټریټیو ټمپلیټس باندې ډبل کلیک کې
چې کلم تاسو ایڈمنسټریټیو ټمپلیټس باندې ډبل کلیک کې راوښه تاسو ګوره دلته کې دی وینډوز کمپوننټس ته براشي چې کلم تاسو په دې وینډوز کمپوننټس ډبل کلیک کې دا غي نه پس پتا سو فایل ایکسپلور ته براشي دا بیا ته لیکم او صرف ځان سره یاد وساته چې او ارزل وینډوز 8 ما سره کار نه کوي زبې د لار نه واپس راولم فایل ایکسپلورر نه پس چې کوم دی وګوره تاسو سره په دې کمانډز موجود دي دغه تاسو سره ډیر زیات کمانډ دي په دې کې صرف یو آپشن دی that is really important او هغه فولډر آپشن سره تعلق ساتي وګوره دلته کې د موږ سره hide these specified drives and do not allow folder options to be opened from the options button on the view tab etc. وګوره دا دی په دې چې کلم تاسو ډبل کلیک کې یا ساته چې کله انیبل دی به تاسو سره کار نه وکړي چې کلم تاسو سره دغه فولډر آپشن کار نه کوي تا ته پته ولګي چې بس دې کار نه کوي ما سره نو do not allow folder options تراشه دلته او دا not configured به کې not configured سره د خپل عادي حالت راځي configured مطلب دا دی تغیرات او changes ته configuration وته ویل کیږي چې څونه changes تاسو راوستل غواړئ کنه نو دا ته configuration وایي نو زم چې دا څونه تغیرات راغلي دا ټول ختم کوم ماته دا هر څه خپل عادي حالت کې راتراکا او دا اوکې کړی سره really simple او دا غینه پس کا دا دې ځکه کلوز کا باس بیا چې تاسو لاړ شئ وګوره د پی سي ته نو وګوره دې د لارې دا فولډر آپشن څونه آسان طریقې سره یو په یو یا د هر طرف نه راوستي شي نو که چرته تاسو ته یو کسوي چې زما دا فولډر آپشن وایرس وخلې د ټیکې کا نو اول به تاسو چرته راشي یو ګارا کم دیر رن او درنه پس gp-edit.mac and then press enter دا غینه پس چې کوم د کلیک آن یوزر کنفیګوریشن ته براشي یا ډایرکټ بٹ ایڈمنسټریټر باندې ټمپلیټ باندې ډبل کلیک کې ایڈمنسټریټر ډبل کلیک چې کلم په تاسو ډبل کلیک کې نو هغه تاسو رسدر کی بیا ډبل کلیک آن وینډوز کمپوننٹ باندې په ډبل کلیک کې چې کلم تاسو وینډوز کمپوننٹ باندې ډبل کلیک کې بیا ډبل کلیک آن تاسو فایل ایکسپلورر باندې په ډبل کلیک کې دا غینه پس ډبل کلیک آن hide these folder options د پس یو کمانډ دی دا سه وګوره سبق تاسو allow کنه allow لیکلی allow these folder option from view tab په دې ډبل کلیک کا او بیا دا غینه پس کوم دی not configured check mark on کا او بیا اوکے کا your folder option will work in there ٹھیک ہے نا so your folder option دا وتا سره کار کوي your folder options will be working نو ګور ډېر پاسانه سره مونږ کولی شو چې کلم تاسو یو فولډر آپشن سي توګه سره واپس راوستل غواړئ نو یا ساته د دې لار نه تاسو راوستئ شي ګور د وینډوز 8.1 د از د کول مقصد دا دی چې وی یو پرابلم یو مشکلی وینډوز کې او هغه تاسو حل کړئ لکه تاسو په خپل سوچو کې دا وینډوز از د کول فائدہ متصدا دې فائدہ خدا نه چې زه ټول کمانډز دی وې ما نور پدې نه پیګم چې دا څنګه ټکیږي ما سره دې مطلب خدا نه چې زه دا کمانډ وایم نو دا مسسب لکه what do you mean په عام زندگی کې لکه تاسو خپل کمپیوټر یو طرف ته کې وکې دي نو تاسو ته اتوماتیکلی پته ولګي ټول ستا اومدینه تاویږي را تاویږي اخیری حل مو سره دای چې او ته په دې هر سامان سي توګه باندې سان پیږي نو کچرته فولډر آپشن تاسو سره سي توګه باندې کار نه کوي دا یو پراپر یو صحیح میتھډ دی چې مونږ یو په یو دې نه سکول شو کارول شو دلته نو راځم دې زنه ګورې دې فولډر آپشنز ته او د فولډر آپشن کې یو سو کمانډز تاسو تشریح کما زبراشم دی آپشنز باندې بکلیک کم یا ګورې دا د ټول نه اسانه طریقه د فولډر آپشن دا چې تاسو د پی سي تراشه او په دې پی سي کې تاسو ویو باندې کلیک کې او په دې ویو کې تاسو راشه د آپشنز باندې کلیک کې تاسو او ګورې تاسو مختلف قسمه کمانډز دي درې ټیب دي جنرال ټیب ویو ټیب and search tab so لومبه نمبر موږ سره دی جنرال ټیب جنرال وی عمومي چې څونه د فولډر باره کې خبرې دي ناغزي او په یو تاسو تشریح کوم درې سیکشن دي براوز فولډرز کلیک آیټم as follows and navigation pane وګوره دا درې ټیبس دي ما سره دا درې حصے دي په دې ټیب کې عمومي ټیب کې جنرال ټیب دي ته ټیب ویل کیږي دا ځان له ټیب دي دا ځان له ټیب دي TAB ब्राउज फोल्डर मतलब दादी यो फोल्डर खलास कराता ब्राउज फोल्डर यो फोल्डर खलास कराता open each folder in the same window open each folder in its own window open each folder in the same window open each folder in its own window د دې باره کې تاسو څه خبره تشریح ګوره کچره تاسو یو فولډر خلاصوي کنه
ګوره زه سی ډرایو خلاصوم کنه بیا دې زنه پروګرام فایلز خلاصوم بیا ګوره زنه کامن فایل خلاصوم بیا ګوره ډیزاین خلاصوم نو ګوره سونه ډېر فولډر مې خلاص کړی په یو ځای کې مې فولډر خلاص کړ ګوره واته زین فولډر مې خلاص کړی خدا په یو ځای کې راته خلاص شو ځان له ځان چې راته خلاص شوی داسې نه کزه کلوز کم هغه ټول ما سره کلوز شي نو دې ته وایي وینډو د چارقنجه شکل ته مونږ وینډو ورته وایو دا چې کم چارقنجه شکل کې دی کنه د ټولو ته وینډو وایو او وینډوز مونږ اپریټینګ سیستم ته وایو لکه وینډوز 8 وینډو 8 نشي ویلې وینډو ایکس پی نشي ویلې وینډوز 7 نشي ویلې وینډوز 7 نو ګوره که سی ډرایو ته راځم زه پروګرام فایلز ته راځم بیا دې زنه ګوره کامن فایلز ته راځم دې زنه ګوره انیویر مایکروسافټ ته راځم ایکسټنشن مینیجر ته راځم سونه ډېر فولډر مایکروسافټ فولډر خلاصوم یو فولډر مې دې زنه خلاص ک سونه ډېر فولډر مې خلاص کړی خدا په یو ځای کې ما سره خلاص نه نه ما ته یو کسوي چې دا یو فولډر ځان له وینډو کې ما ته خلاص ک که زه لس فولډر خلاصوم چې لس ځایونو کې ما ته خلاصي په یو ځای دې نه خلاصي نو ګوره که چرته زه دس پی سي ته راشم او ګوره سی ډرایو ته راځم نو د هغې نه مخکې زه به څه وکړم زه غواړم چې څومره فولډر خلاصوم چې هغه ځان له ځانه ماته خلاص شي نو زه به راشم دې ځای نه ویو ته به راشم او په ویو کې به زه راشم دې ځای نه وګوره د آپشنس باندې کلیک کا او د هغې نه پس وګورئ اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو براوز خپله معنی ده خلاصولو ته ویل کېږي ایکسپلور براوز اوپن دا ټول چې کوم دی کلیوینګ دې ته وایي خلاصول خو هر ځای کې د کمپیوټر یو خپله اصطلاح مونږ کاروو د براوز معنا اصل کې خلاصولو ته ویل کېږي نو ګوره اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو چې کله دا اوکې کم دلته نو مطلب دا دی چې اوس په هر یو فولډر وینډو به ځان خلاصېږي نو ګوره سی ډرایو ته راځم بیا راځم دې ځای نو ګوره پروګرام فایلز باندې مې کلیک کړ بیا راځم دې ځای نو ګوره کامن فایلز ته راځم وګوره بیا راځم دې ځای نو مایکروسافټ ته دې ځای راځم ایکسټنشن مینیجر ته راځم ایکسټنشنز ته بیا راځم مایکروسافټ ته وینډوز کټ ته راځم نو ګوره څومره ډېرې فولډر مې خلاصې کړې خو تاسو وګورئ هغه دا ټولې فولډر دي تاسو که ته دا یو کلوز کې د هغې نه شاته بل پروت دی د هغې نه شاته بل د هغې نه شاته بل د هغې نه شاته بل یو په یو فولډر یې ما سره یو په یو پرتې دي فایدې څه ده فایدې دا ده چې دا په میموري کې ډېر کم سپیس نیسي دا په میموري کې ډېر کم سپیس نیسي که دا زه کلوز وګورئ دا ټول مې کلوز کړ نو ګوره دا څونه فولډر یې ما سره خلاص شوي دي یاد ساتئ فایدې هم سره دا ده چې دا په میموري کې د کمپیوټر په حافظه کې ډېر کم سپیس نیسي بوج پې نه جوړېږي موږ سره سبا د نسو دا لاست ون دا ډېر ښه دی موږ سره وی کانټ یوز دیم آل ها بیا ته پریکټیکل خیم او بیا ته پریکټیکل خیم چې څنګه زما سپیس دی کمای زیاتې وګورئ که نه اوس ګورئ که چېرته زه دا لاندې آپشن مې ان کړي که نه چې تاسو ته وښیم چې دې څنګه کمپیوټر کې کم سپیس نیسي سی ډرایو ته راځم ځان له خلاص شو پروګرام فایلز ته راځم ځان له خلاص شو کامن فایلز ته راځم ځان له خلاص شو مایکروسافټ ته راځم ځان له خلاص شو ایکسټنشن مینیجر ته راځم ځان له خلاص ځان له مې خلاص کړل زه ګورم چې میموري کې د څومره سپیس نیولې دی زه رایټ کلیک کوم او راځم د ټاسک مینیجر دا ټاسک مینیجر نه دی دا د ریم بس یو مخامخ شکل صورت دی ستا د کمپیوټر حافظې که ستا کمپیوټر آنی نو ته به زما درس ته توجه نه کوې توجه یې ټاسک مینیجر ته راځم ٹھیک ہے نا څونه فایل تا خلاص کړي دي هر څومره چې وټ ایور پرسنټیج میموري ما ته پته لګي او که چېرته زه دا ټول کلوز کم دقسې اف آی کلوز دیټ د سی ډرایو ته راځم او زه هر څونه پروګرام چې مې خلاص کړي دي ویو ته راځم او د هغې نه پس وګوره د آپشنس باندې کلیک کوم او دلته اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو دا مې اوکې کړ نو مطلب یې دا اوس چې دا یو وینډو به چې کوم دی ځان له ځاله نه بلکې یو ځای به خلاصېږي خیال هم دی که نه پروګرام فایلز کامن فایلز مایکروسافټ ایکسټنشن مینیجر ایکسټنشن مایکروسافټ ایټسټرا وګورئ زه رایټ کلیک کوم دلته په دې ټاسک بار باندې او د ټاسک مینیجر ته راځم که تاسو ته ښکاري که نه نو ما سره سی پی یو هغه وخت کې ما سره 42 اوس ما سره دی 45 ته لګیا شوی دی ایډ دی ما سره دی اضافه دی د سپیډ د پروسیسر چې کوم دی بالکل دا بالکل رینډم چلیږي به تا سره زیاتېږي به کمیږي به تا سره
نو زه کوشش کوم چې به همیشه د پاره دا سپیډ زیات وساتم نو ځکه مونږ د کلاس نمبر آپشن ساتو کتا سره ریم نن سبا خو یو کمپیوټر کې سلوټ جی بي رامي نو بیا د دې دونه فرق نشته دی او کتا ته یو کس وی چې نه مال ځان له وینډو کلاسیکا نو دا غیر لپاره تاسو د آپشنز تراشي او د لارنه تاسو د سیټینګ ون بای ون ولا کول شي که بیا زه د آپشنز تراشم دا خو د براوز یعنی د فولډر د خلاصولو د پاره د آپشنو او سره اعظم کلیک آیټم اس فالوز ترازم کلیک آیټم as follows مطلب تاسو چې یو آیټم باندې کلیک کړئ نو څنګه فالو کوي څنګه ګورئ تاسو how to follow that نو زه تم چې single click to open an item and point to select and double click to open an item and single to open etc زه ته وایم ارسل لچدل د کزي یو فولډر چر تخلاصوم نو همیشه د پارس پاغي باندې سکوما ډبل کلیک پکوم داس سزه کې ګورئ دې کې یو کلیک کوما دې کې ډبل کلیک کوما نو کچرته زه ډبل کلیک کاروم نو څنګه به کاروم زه غواړم چې زما دا کمپیوټر څومره دی دا د په سنگل کلیک سره د خلاص شي نو ګوره د پی سي ته براشي زبراشم دې زنه ویو ته او په ویو کې زبراشم دې زنه فولډر آپشنز ته او په فولډر آپشن کې بس اوکې دلته ګوره سنگل کلیک ټو اوپن ان آیټم and point to select چې کله په د پاسه لک ودرېږي کنه وی هغه تاسو سره انتخاب شي او چې کله په سنگل کلیک وکړو نو به تاسو سره خلاص بشي پوینټ ټو سلیکټ مطلب دا دی چې لک په د پاسه ودرېږي پوینټ کې زکه د ماوس ته مونږه پوینټر ډیوایس وته ویل کیږي د سویل کیږي پوینټر ډیوایس دا نه انپوټ ډیوایس ته نه آوټپوټ ډیوایس دی ته انپوټ درکې نه آوټپوټ راکې نه د پوینټینګ د پاره استعمالي کی پوینټینګ د پاره چې اوزه ته اشاره وکي لکه یو لخت تر سره اوزه کې دا اشاره وکوم کنه نو ما ته آوټپوټ راکې نو انپوټ راکې نه څور کوم نو سره راکې راته صرف اشاره په هغه ځای ته نو د داس یو ډیوایس سبا د نو تاسو کولی چې داسې کم یو ډیوایس دی چې هغه نه انپوټ ته نو آوټپوټ ته نه مال نتیجه راکې او نو زول سور کوم نو ماته سره کې نو دغه مو سره صرف ماوس دی چې دا پوینټینګ ډیوایس وته ویل کی you have to note this point here in this دا مهم خبره دی یاد ساتئ ځان سره وی کلم چې تاسو هغه پوینټ کې کنه ډیر پاسانه سره چې کم دی هغه تاسو انتخاب ول شي دا بزو کې کما وګوره تاسو هر څو ګر لاندې ته یو خط کش کړی دی مطلب دا دی چې دا به تاسو سره په سنگل کلیک سره خلاصي ګوره د سپیسی تر اعظم کلیک می کپی نو ما سره یو کلیک سره خلاص شو ګوره دا ز انتخابوم کنه یو ځل کلیک کوم بالکل کلیک ته ما سره او که زه ته چې نه زه په دې باندې صرف ودرې د مداسي لک ودرې د نو ګوره هغه ما سره انتخاب کراته وګوره زه په دې لک د پاسو درې کوم نو دی راته انتخاب کداس او که صرف کلیک پیو کما ډیر پاسانه سره تاسو هغه یو په یو چکم دی دغه څه خلاصيږي بدته نه زه ته چې داس کارو کا چې دا خو مخکنه تلان دی خط کش کړی دی مطلب دا دی چې دا به ما سره په یو کلیک سره بخلاصي only one click د مخکنه راځي زه نه ماته ډبل کلیک ته کنورټ کا نو ګوره د سپی سی تراشه د آپشنز ته وګوره د ویو ترازما دلته کې د آپشنز باندې می کلیک او دلته ما سره دی وګوره ډبل کلیک ټیک مارک اون کا او دا دې زنه اوکې کا بس اوس وګوره واپس تاسو سره خپل عادي حالت ترال ډبل کلیک اوس پس یو کلیک سره وته انتخاب ول شي هغه او په ډبل کلیک سره هغه تاسو ته بخلاصي وګوره ډبل کلیک سره ما دې وکسوینا ښکاری دي دا ډبل کلیک په شکل کې وکړ دی کوي د سنگل کلیک وګوره زبراشم مکه ویو ته براشم دا غواړم چې وګوره دی آپشنز باندې کلیک کوم او دې زنه وګورئ سنگل کلیک ټو اوپن ان آیټم نو هغه کې انډرلاین آیکن ټایټلز when I pointed in وګوره دا تاسو آن کې او دا تاسو کې بس نو ښکاری ما سره وګوره د ډبل کلیک په شکل کې ښکاری کنه تاسو کین یو سی دیٹ ښکاری کنه خو کار بکی چې کله وی پته دا ماوس راوړی کنه نو دی اتوماتیکلی سنگل کلیک ته تغیر شي وګوره چې کلم زه دا ماوس دلته وګورم دا کلم په دا ماوس د پاسه راوړم کنه دی په خپل ته لاندې خط کش کی مطلب دا چې دا با سنگل کلیک سره خلاصي کی دا سنگل کلیک آسان نه دی آسان دی کنه که وایرس باندې څنګه کلیک ډایرکټلی استفاده زړی ټیوټر یې کتلی دا ولې سنگل کلیک مونږ استعمالو څنګه چې د مرګري وي کنه رفیو لو وي ریکارډینګ کې نوم راغی بیا پسې لګ خوشاله وم چې کور کې چې ګوري مای نیم از کالډ نو خبر دادا چې کلم دا سنگل کلیک ځکه خپل په ډیسکټاپ باندې چرته یو وایرس فایل پروت دی په غلطه سره پتا نه کلیک شو بس لاړ ستا کمپیوټر کې ټول وایرس واره شو نو موږ همیشه د پاره ډبل تعین ورکو سنگل کلیک زموږ د پاره چې کم ډیر کسانی سنگل کلیک یې غستی سید منم یو کس پر بزر باندې کې ناس دی یوز ویور کا ډایرکټ په کلیک لاړ ستا کمپیوټر ته وایرس
it is added. نو خبره دا ده چې کوشش کوي چې تاسو همیشه د پاره موږ ډبل کلیک چوز کو نو که زه ته ویو ته راځم نو ګوره په ویو کې د فولډر آپشنز باندې کلیک کوم نو په دې کې ما سره ډبل کلیک نو ګوره دا که زه آن کوم او دا مې اوکې کړی لارې نه نو دا ټول هر څه ما سره چې کوم دی په ډبل کلیک سره بخلاصيږي بیا د راځم د آپشن ته واپس د ډبل کلیک نه پس چې کوم دی راځم د نیویګیشن پین ته نیویګیشن وی د یو زینا بل زیتا تګتا مونږ وته نیویګیشن وایو وی کین سے انټ نیویګیشن او پین وی پین یو حصے ته وی لیکيږي نیویګیشن وی د یو زینا بل زیتا تګتا او پین وی یو حصے ته حصہ چې دا غي د لار نزي یو زین بل زیتا زما دغه حصے ته مونږه نیویګیشن پین وته وایو پین یو حصے ته وی لیکيږي یا ساته ارزل چې تاسو دته ایکسپلورر وای خو غره دا ایکسپلورر دی کنه تاسو ته ویلو وینډوز کی پلس ای سره دا راځي نو وینډوز کی پلس ای سره دا ایکسپلورر چراغي دی ایریا ته مونږ نیویګیشن پین وای نیویګیشن نو ځکه وای چې د دینه بغیر دا یو بل ځنیشته چې مونږ چټکه تیزه سره غیتا لاړ شو لکه ډاونلوډ ته زم ډاکومنت ته زم پکچر ته زم سی ته زم ای ته زم اني ویر زتلی شم تاسو نو د دې باره کې ما سره خبر کوي زه براشم ویو گو بیک options او راشه ګوره نیویګیشن ولنبه شو فیوریټس وی استاد خوخه مطابق څه نو شو فیوریټس تر اعظم او د دې زنو کې کوم ټیک مارک می آن ک فیوریټ سره ترک او بیا دی options تر اعظم واپس دی وګوره دا فیوریټس ټیک مارک لری میک او دا مې دې زنه اوکې ک نو ګوره هغه فیوریټس تاسو سره ختم شوه اوس دا تاسو وایي چې دا فیوریټس د خوخه مطابق سدي what do you mean by this ګوره ما دې وکړ چې یو فولډر دی ډیس پی سی کې او دلته راځم زه لکه دا بس هم ته چغنو ها سو ډیس پی سی and view go back options تراشه په دې options کې وګورئ show favorites دلارینه show favorites نو کو دا ټیک مارکس آن کما favorites what do you mean by favorites کدا زه اوکې کما نو ماته دا فیوریټس را تر کې فیوریټس مطلب څه دی ګوره کزي یو فولډر تر اعظم نو دا با اټ ټیکس لاټ اف ټایم لکه ای ډرایو تر اعظم بیا چرته پرسنل ډیټا یا یو سایت ته ایچ پی کمپیوټر ته دا سره اعظم بیا دې نه سونی کمپیوټر ډیټا تا بیا ام اس سی فائنل تر اعظم نو دا سونه مشکل کار دی چې دې فولډر کدا ز کلوز کوم واپس په دې فولډر ته څنګه اعظم نو دا ځان سره فیوریټ کې خو دې شمه فیوریټ کې به څنګه एकदम ډیر ایزی طریقې سره تاسو فیوریټ کې خو دې شي راوشه دیس پی سی ته وګوره دلته او زه راځم دې زنه ویو کلیک کوم راوشم سمپل دا فیوریټس تاسو لري دی کنه اول خو دې آپشنز تراشه چې دا شو فیوریټس تاسو آن کې او دا بوکې کې بیا چې کوم یو فولډر خلاصې کوم ځای کې چې ته لکه دا فولډر د ډیر لری نه وتراغلې نو چې کوم فولډر ته ترازه ډیر لری وي نو ډیر په اسانه طریقې سره اومقه فولډر لکه زه د آرټیفیشل انټيليجنس ترازم یا د ډیلګو ترازم یا ای کامرس ترازم نو دا راواله او په دې فیوریټ کې ځان سره کېک د څنګه بیک دی دا سی راواخلا او دلته کې اډ کا باس پریک دا اوس ګوره زه د فولډر ترازم بار بار کنه زمات الته دون تک ضرورت نشته دی I do not need نو زه بس وکما د فیوریټ ته چې کلم راشم نو ګوره ای کامرس باندې په کلیک کما ډایرکټ ما فولډر ته ډیر په اسانه سره وګوره سونه ایزی طریقې سره ډیر وګوره ک ډیسکټاپ یا ډاونلوډ ای کامرس ترازم یو په یو ما سره دا هر څه موجود دي تر سره نو زه هغه فولډر ته بار بار نشم متلې چې زه به هغه ډرایو ته زمو بیا هغه مالا یو ځای ته بزما مالا به دا فولډر را تراکې کتا سي نغواړې نو ګوره واپس چې کوم دا رائټ په کلیک کا او د زنا شي ریموو کلیک کړئ سي نه مطلب دا چې هغه فولډر ستانه د ختم شوی صرف د دې فیوریټ نه تاغه انټری هغه نیم دې صرف ختم کړ نور که زه ای ډرایو ته راشم او بیا دې زه نو ګوره هماغه ایچ پی کمپیوټر ته او بیا هماغه سونی کمپیوټر ته راځم او د هغې نه پس ام اس سی فائنل نو ګوره که زه ای کامرس ته راځم نو هغه هر څه ما سره پراته دي آی هیو دیټ خو خبره دا ده چې صرف هغه انټري یې دې ځای نه مونږ ختمه کړه دې ځای نه مونږ هغه هر څه ختم کړ چې کوم یو فولډر ته فیوریټ کې بس کلیک نیسه او دې ځای ته تاسو راوستی شئ ګوره دلته یو کین ایډ دیم ریلی سمپل ګوره ډېر په اسانه سره تاسو وګوره دا ایډ کا یا دې ځای نه دا ایډ کولی شئ یا وګوره څونه ډېر فولډرز دي ون بای ون یې مونږ دا ایډ کولی شو دې لارې که چېرته دا کلوز کړمه زه راځم دې ځای نه دې سپیسي ته چې هر یو فولډر ته تاسو د فیوریټ نه تک غواړئ که دې ځای ته راځئ که دلته ایوریویر تاسو ډېر په اسانه سره تګ راتګ کولی شئ
او که چرته زه ویو ته راشم او په ویو کې زه د فولډر آپشنز باندې کلیک کوم او بیا ګورئ زه دا ټیک مارک مې آف کړ او دا مې اوکې کړ دې ځای نه نو دغه فیورټ ټول ما سره چې کوم دی 1 by 1 ختم شي. بیا د آپشنز ته راشئ تاسو وګورئ ما سره دی شو آل فولډرز. ګورئ یو فولډر کې دننه ټولې فولډرې ما ته وښایه مین فولډر او په هغه فولډر کې نورې دننه چې کوم نورې فولډرې دي سب فولډرز نو هغه ایکسپینډ کراته. نو ګورئ ټولې فولډرې ما ته راکړه خو چې زه په کوم فولډر باندې ولاړ یم که نه دلته کې MSc فایل دی که نه نو هغه یې ما ته ایکسپینډ کړي دا واخله. نو ګورئ هغه ټولې فولډرې څونه زیات شو ما سره دا هر څه نو چې کله زه په کوم فولډر باندې ولاړ یم نو هغه ما ته اټومیټیکلی ایکسپینډ کړي راته خواره واري کړي راته ګوره څونه ډېر فولډرز دي په دې کې. او که نه زه خپل عادي حالت ته راوستل غواړم د آپشنز ته راشئ او دې څه نه ګورئ دا شو آل فولډرز هم راته مښایه او چې کوم فولډر ما خلاص کړی دی اوس پکې ولاړ یم نو دقه ما ته مه شو کوه اپلای که دلته وګورئ هغه هر څه خپل عادي حالت کې راوستل وي دا واخله. بیا ماته وي شو لایبرریز وګورئ دا شو لایبرریز ته ټیک مارک آن کو دا اوکې کا وګورئ تاسو له دې ځای کې لایبرریز دله درکړي وګورئ دا دیز ډاکومنټس ته راځئ ستا خپل میوزیک چېرته پکچر ویډیوز انیویر یو کین ګیټ بیک. وګورئ یو په یو موږ دې ځای کې راتلی شو نو دا هغه یو اسانه یو ایزي میتھډ دی چې د لارې نه موږ 1 by 1 دا کارولی شو. او که نه زه د آپشنز ته راشم او دا شو لایبرریز ټیک مارک مې آف کو دا مې اوکې که دلته نو ګوره دغه لایبرریز چې کوم دی دلته ما سره اویلیبل نه دی را سره. بیا د آپشنز ته راشئ وګورئ یو لاست نمبر کمانډ دی چې ته ریسټور ډیفالټ ورته ویل کېږي مطلب دې ځای نه دا آپشن چا آن کړی دا آپشن ټول چا آف کړی آن کړي دا هر څه اپلای کړي دغسې زه غواړم چې دا هر څه خپل عادي حالت ته زه راولم. عادي حالت ته څنګه راولم نو ګورئ ریسټور واپس یې کا ډیفالټ لکه څنګه چې وینډوز 8 انسټال شو او عمومي حالت کې دا هر څه پراته مغه شکل کې راته راغله. ریسټور ډیفالټ باندې واپس کلیک کا وګورئ هغه آپشن یې څونه ښه طریقې سره خپل پر ځای ته لاړ. نو سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې دا کم آپشن یې موږ سره څنګه کار کوو زه غواړم چې دا عادي حالت ته بوځم نو تاسو به د ریسټور ډیفالټ باندې کلیک کړئ نو دې تر سره موږ دا آپشنز چې کوم دی خپل عادي حالت ته راوستی شي اپلای یې کړئ چې هر څه تاسو واپس خپل عادي حالت ته راشي. How do I change folder options کلیک کا پدې باندې اول خو دې انټرنیټ سره ځان کنیکټ کړئ نو کدی باره کې تاسو کومک تاسو سره کوي نو دا کومک د پاره موږ زیات کړدا طریقو دا میتھډ استعمال نشو. نو کچرم تاسو سو کومک کلاس ته رول غواړئ کنه نو اول خو دا غیر پاره تاسو سره انټرنیټ کنیکشن پکار دی او ګور نو تاسو راغ ټولر سره تخې چې د دې باره کې دا څه چې تمام خبرې کړو دې ځکه لیکلي دا ٹھیک ہے نا دا تاسو سره کومک کوي سر نه کینه ما خام پورې نو دا ټول تاسو په یوز کوي دا یو آسان ایزی میتھډ سو tab to click on folder option in explorer where there is a folder option راول طریقې ته خی میتھډ ده بس یو کنه نو دا زموږ لومبه جنرال tab that we finished دا دا پراپر طریقه